د هغې نه بعد ورته دا وایي ډېر څه ناشنا نصیحتونه ورته کړي دي. زه یم چې لنډو الفاظو کې داسې ووایم چې د اسلام هغه ټولې غټې مسلې پکې راجمع کړي دي. ورته وایي اکرم ضیفک فانه یحق علیک اکرامه. د میلمه به میلمستیا کې او د هغه به عزت کې، ځکه چې د میلمه عزت کول او د هغه میلمستیا کول دا په تا باندې د هغه حق دی. او زه ډېر د خفګان سره او د افسوس سره دا خبره کوم چې دا زمونږ د مشهور صفتو د میلمه میلمستیا کول نږدې وخته پورې. اوس هغه صفت سبحان الله دنیا ورسره پراخه کېږي، یعنې په کار ده چې دنیا پراخه کېږي زمونږ هغه ښه صفات ښه ډېر شي. دا دنیا ډېره شوه او په خلکو کې د میلمستیا هغه صفت هغه تقریبا ورکېدو والا دی، ختمېدو والا دی. هغه میلمستیا، هغه د میلمه هغه عزت چې په هغې باندې موږ او زموږ مشران مشهور او هغې اوچت صفتو په موږ کې، هغه اوس رو رو په کته روان دی. اوس دا بعض هغه ځان ته خوش قسمته وایي او ځان ته او خوشحاله دي چې د چا میلمه نه وي. د کوم سړي چې میلمه ډېرې او میلمه یې راځي نو هغه ته بدبخته وایي، هغه ته بدنصیبه وایي. ولې؟ دا خو د ده د پیسو تباهي وشو، سهار ماښام وایي د ده میلمه دی. خو دا ساده ګل په دې نه دی پوهه چې میلمه دا خو د اوچت او د برکتي انسان دی. میلمه ډېر د هغه سړي چې هغه عزتمن وي. ګوره دا دنیا دومره فارغ هم نه دی چې د هر کدو کریله کره ورځي. دا درته م ووایم که ته دا وایې چې زه د میلمه خیال نه ساتم ځکه چې پیسې لګي نو زه خوشحاله یم، نو زه درته هم دا وایم دا هر سړی داسې نه دی چې هر چا کره ورماتي. خلکو سره د خپل عزت غم دی. دا د الله دا بندګان چې د چا خواله ځي راځي نو هم په هغې کې زیږي. ته بیمار شي او ستا تپوس له لوی مخلوق را رواني، دا خو ته د لوی ورځې خاونې، د لوی برخې خاونې چې ته دومره عزتمنې د خلکو په نظر کې، په دې به ته طبیعت خرابې. لا ستا خواله یو سړی راشي تا ته ور وټکي چې ستا تپوس ته راغلی، تا سره ناستې له راغلی، دا خو الله رب العزت په تا لوی ورځ راوستې. دا خوشبخته انسان دی. هیڅ خبره نه که بدي کې ستا مال لګي، که بدي کې ستا هر څه لګي، خو د میلمه په تا حق دی چې د ده به میلمستیا کې او د ده به عزت کې. بیا وی د رسول صلی الله علیه وسلم نه ماته دا حدیث را رسېدلی، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم دی. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. څوک چې الله او د الله په آخرت باندې د چا چې په الله او په آخرت باندې ایماني نو دی به د خپل میلمه عزت کوي. دا رسول صلی الله علیه وسلم. بیا د هغې نه بعد یې د ګاونډي خبره کړې ده چې د ګاونډي حق به ادا کوې. د ګاونډي حق به څنګه ادا کوې؟ وایي دله به تکلیف نه ورکوې او چې څه ښه دنه کېږي هغه به ورسره کوې. بیا دقه حدیث کې د ګاونډي هم خبره ده چې څوک په الله او په آخرت ایمان لري فلیکرم جاره، دی به د خپل ګاونډي عزت کوي. دې ګاونډي هم ګوره لوی حق دی په موږ باندې، لوی حق. قرآن کې هم د ګاونډي حق بیان شوی دی، حدیثونو کې هم رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی. په دې باندې الحمدلله زما مستقل بیانونه هم شته چې ته یې واورئ چې د ګاونډي په ګاونډي باندې څه حق دی. دومره حق یې دی که نه لنډه دا ده چې یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي جبریل راته دومره وصیت وکړو د ګاونډي په باره کې چې د ګاونډي سره به داسې کوې او داسې به کوې داسې به کوې. وایي زما بیا دا سوچ و چې نږدې ده چې د جبریل به یوه ورځ ما ته وایي چې د ګاونډي په مال کې هم برخه ده، میراث کې به حصه وي. دومره حق یې دی. راشه نن سبا زمونږ د ګاونډیانو سره هغه معاملات هم کمزوري شوي دي. نږدې وخته پورې زه پخوا نه یم، پخوا خو به مشران تپوس وکړه، هغوی ته معلومه ده. نږدې وخته پورې دا ګاونډي
به بالکل تقریبا داسې ګڼلی کېدو لکه چې دا د دغه کور سړی د یو بل تپوس د یو بل سره ودرېده د یو بل خوا ته تګ راتګ او اوس خو داسې حالات دي چې داسې بره ته پکې ډېر میلاو شي چې هغوی ته دا پته هم نشته چې دا چې زموږ خوا کې اوسېږي دا د ده نوم څه دی او دا څوک دی داسې پکې هم شته اوس زه تاسو دا تپوس کوم چې یو سړي ته دا پته نشته چې دا چې زما په دې خوا کې چې اوسېږي دا څوک دی دی به د حق څه ادا کړي حق ادا کولی شي نشي ادا کولی نو ځکه امام مالک رحمه الله هارون رشید ته وی د میلمه به اکرام کې او دویم د چا د ګاونډي به اکرام کې ځکه چې د دوی په تا باندې حق دی د هغې نه بعد ورته وی تکلم بخیر او اصمت که خبره کې د خیر خبره کوه یا غلی شه فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول صلى الله عليه وسلم ندا خبر متر رسیدلی ده هغه ویلي دي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليمسك څوک چې په الله او په آخرت باندې ایمان ساتي او د خیر خبره دي کوي یا دي غلی شي او د خیر خبره څه ده د دین خبره خو د ټول نو چته د خیر ده که داسې چې اوس لیکي دا خبرې چې څومره کې کوه او یا هغه چې ستا دنیا ته پکې فایده ده هغې هم ګنجایش دي خو که دا دواړه پکې نه بیا رسول صلی الله علیه وسلم ویلی شي بیا وی واتقي فضول المنطق د فضولو خبرو نه ځان لرې ساته د فضول خبرې نه پالتو چې سړی لګې کړله ډېر خلک هم د دې ژبې د لاسه رسول صلی الله علیه وسلم وی جهنم ته ویسي بیا موږ پښتانه نه یو موږ بالکل ژبه نشو کنټرولولی چې څه قسم نه یې کړي که نه او څه خبره هم جوړه کړي نه وخت راباندې نه پاس کېږي لکه څنګه زه بله مثال درکړم لکه بهر دوو کسانو جنګ وکړو اول خو به ورته موږ ټول لا جمع شوي که میږی مړ پروت یم موږ به ورته ډېر شی ولاړ یو چې میږی مړ دی دا هم غلط عادت دی غوغا جوړول او را جمع کېده او هاو دوو کسانو جنګ وکړو اوس موږ ژبه کنټرول نه یو ساتلی د خیر خبره موږ سره نشته داسې چل شي دا داسې وشو دی د هغه ځای نه راغی دی د دې ځای نه راغی یو دروغ کیسه یې جوړه کړه د دې نه چې بیا واوري د هغه یې مخکې رسي هغه نور دروغ وي هغه نه چې مخکې رسي هغه نور دروغ وي د دې د دې ژبې د راسه او د الفاظو د راسه څومره ګناه د ځان سره اوچته کړه د دروغ چې ده وي دروغ ګناه ده بیا په دې کې به د لازم په چا باندې تهمت لګولی چې دی راغی ده ورته کنځلي وکړه او دی راغی ده ورته دا وي د دې د لاسه د بله ګناه اوچته ده او په دې باندې خبره ونه درېده اوس مخکې چې څومره د ده نه رسوي دی د هغوی سره به دې خبره کې څه دی هغه شریک دی نو چې کله هم کښېني په یو مجلس کې کښېني که نه تا سره دو اختیار دي درېیم نشتي ګورئ یا خو د خیر خبره وکړه د خیر خبره ما تاسو ته ووایي چې د خیر خبره چې ستا دنیا ته پکې فایده یا پکې ستا آخرت ته فایده ته سوچ کوه دې خبرې ته چې دې کې ما ته کومه فایده ده یا کلی کښېنه بس درېیمه لار پکې نشته او چې څومره غلی وي دومره به د الله رب العزت د جاخو د مصیبتونو نه ساتي ما چې څومره هم جاخې لیدلي دي که نه زموږ خوا ته خو مسلې ډېرې راځي ما چې څومره هم جاخې لیدلي دي اکثر هغه د هغه چای چې هغه خبرې ډېرې کوي ودرېږي نه یو خبره یې کړې ده چې کړې ده هغه بل رانیولی وي تا چې دا خبره کړې ما پسې خو دا کوم سړی چې غلی ناستي اکثر دته دا جاخې نه جوړېږي نو دا ژبه کنټرول کې ساته او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي هغه صحابي ته وی چې کله د فتنو زمانه شي نو امسک علیک لسانک دا خپله ژبه به کنټرول ساتي دویم کار به دا کوي چې د کور نه به ډېر نه وځي او دریم کار به دا کوي چې د عامو خلکو مسله پرېږده د خپل ځان غم به کوي نو زه هم تاسو ته دا ویم چې ژبه کنټرول کې ساته
او فضول خبرې دا پرېږده، د دې نه ځان لرې ساتي، خصوصا هغه خبرې چې هغه د ګناه دي هغې نه خو ځان ساتي، او هغه خبرې چې تا ته حقیقت نه وي معلومه او ته پکې لګیا دا انسان ته په دنیا کې هم شر جوړوي او دا انسان ته په آخرت کې هم شر جوړوي. بیا ورته د هغې نه بعد وایي اکرم من وادک وکافئه بمودته ایاک. الله اکبر. چې څوک د سره ښه وکړي نو د هغه سره به ښه کې د هغه د دې ښو په بدل کې، او دا احسان به ورله مني، دا ښه به ورله مني. دا به نه د بعضو سپکو خلکو په شان وي چې دا موږ سره چې ښه کړي موږ ته به هم ضرورت و، وایي که نه وایي؟ ته ورته یې لکه پلاني تا سره دومره ښه او کړي دي خو موږ نه به یې څه لالچ و، دې څوک نه وایي. ګوره چې څوک د سره ذره برابر ښه وکړي که نه نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي من صنع الیکم معروفا، او دکه امام مالک دې نصیحت کې ذکر کړی چې څوک د سره ښه وکړي که نه فکافئوه، په بدل کې ورسره څه ورکوه، څه ښه ورسره کوه. فإن لم تجدوا که ستا وس نه رسي د هغه سره د ښو کولو، لکه یو سړی وایي چې یاره ما سره بلکل څه وس مې نه رسي، فادعوا له، نو بیا دا دي چې دعا ورله هر وخت غواړه او ښه به ورسره کې. دا قصه به نه کوي چې یاره خیر ما سره کړي زموږ نه به یې څه لالچ. بعض پکې را دا وایي زموږ د خلک موږ هم ډېر کړي دي، دا د دې جواب نه دی چې موږ هم ډېر کړي دي. تا ډېر ښه کړي دي او که ډېر لږ دي کړي دي، خو دې ټیم کې دې د الله بنده تا سره ښه کړي دي، ته به د دې شکریه ادا کړي او اوس به کوشش دا کوي چې د ښو جواب هغه په ښو سره ورکړي. او دویم کار به دا وکړي چې دا به د مرګه پورې نه هېري، دا کوم ښه چې ده دغه نه وي تا چې کړي دي، دا چې ده تا سره کوم ښه کړي دي دا به چرته هم نه هېري. خپلو بچو ته به هم وایي، تذکیره به هم کې، شکریه به هم ادا کې، دا د مؤمن شان دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د سره ښه وکړي ته څه کوه، بدل یې پوره کا، که څه وس دې نه رسي دعا ورله غواړه. دا دعا چې ورله ته غواړي که نه دا هم ته د هغه سره ښه کېده. لکه اوس یو سړی ما سره ښه وکړي او زما طاقت نشته چې زه د هغه سره ښه وکړم او زه لاس اوچت کړم چې یا الله دې وبخه، زه کوم چې دا خو ډېر لوی ښه دي. زه د تهجدو په ټیم کې ځان له دعاګانې غواړم، په منځ کې پکې دا وایم چې الله په دې پلاني باندې خپل رحم وکړه، دا هم ښه کول دي. بیا وایي چې وإیاک والغضب فی غیر الله. بله خبره ورته دا وکړه هارونه د غوسې نه به ځان ساتي، د غوسې نه به ځان ساتي، خو دی ورته ووایي فی غیر الله، سوا د هغه غوسې نه چې هغه ته د الله دپاره کوې هغه مناسب ده. یو سړی د الله دپاره غوسه کوي دا خو دین دی. لکه مثال پرې درکړم، یو سړی ستا په مخکې لګیا دی د الله سره دښمني کوي، ته په دې خبره قهر شو غوسه شو، نو موږ به تا ته څه وایو چې غوسه مه کوه. حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم غوسه مه کوه، نه دا غوسه خو د مؤمن شان دی، دا خو غیرت دی په الله باندې. چې یو سړی د الله سره دښمني کوي، ستا په مخ کې ګناهونه کېږي او تا له پرې غوسه نه درځي، ته پرې نه خفه کېږي، نو بیا خو د خپل ایمان مراجعه وکړه، بیا خو تا د ایماني غیرت ختم شوی چې ته پرې نه خفه کېږي. نو ته یې غوسې نه ځان ساته. وقد بلغني، امام مالک وایي ما ته دا خبره را رسېدلې ده أن رجلا قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي فأنسى. یو کس ویلو رسول الله وسلم ته اې د الله رسوله ما ته نصیحت وکړه خو اوږد نصیحت راته مه کوه، ما نه خبره هېرېږي. نصیحت راته وکړه اوږد راته مه کوه، چې مختصر لنډ او غونډ نصیحت راته وکړه، ما نه اکثر خبره هېرېږي. وی رسول الله وسلم ورته وایي چې لا تغضب، غوسه مه کوه. بس دوه ټکي دي، لا تغضب، غوسه مه کوه. وجه دا ده چې هر شر ته چې ته سوچ وکړې که نه، چې ته ځان له کېناستې ته سوچ وکړه
هر شر چې دی که نه د هغې جړ هغه صحیح هغه به غالبا غوسه وي. غوسه د وینه چې د انسان خوټ کېږي، د بلډ پریشر چې های شي، د شیطان د لاسه. شیطان غواړي چې ته بې کنټروله شي او ته یو غلط قدم اوچت کړې. راشه څومره مړي د دې غوسې د لاسه شوي که نه دي شوي؟ پوره خاندانونه د دې غوسو د لاسه تباه شوي. څومره ښځې د دې غوسې د لاسه طلاقې شوي دي. څومره ملګري د دې غوسې د لاسه جدا شوي. څومره رونه، څومره خپلوان د دې غوسې د لاسه او یو بل ته تاوانونه رسولي دي. نو ځکه رسول الله وسلم هغه کس سبحان الله مختصر خبره غواړي او د هغه د دې خوږو خبرو نه قربان داسې خبره ورته وکړه، داسې مختصر چې هغې کې دننه ټولې خبرې راټولې شوي دي. اوس چې ته د خپل ژوند نه غوسه وباسې، پالتو غوسه، ستا ژوند څومره برابر شو. مسله خو ټوله جوړه کړې دي غوسې ده. تا چې ظلم کړی دی پلاني باندې، هغه دې هم د غوسې د لاسه کړی. تا چې هغه حق خوړلی دی، تا چې هغه ګزار کړی، تا چې هغه کنځلي کړي دي، تا چې هغه کس وجلی دی او داسې پسې بیا ځه، غالبا به تا ته سبب څه میلاویږي؟ هغه غوسه میلاویږي. نو ځکه زه هم تاسو ته دا او بیا موږ خو بعض دا خپل صفت ګڼي چې پښتون هغه دی چې بس هغه غوسه شي بس بیا ترې لرې کې. الله رب العزت د مؤمنانو شان ذکر کړی دی په قرآن کې. په قرآن کې الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی. اوس د مؤمنانو دې شان ته وګوره او دا بعض جاهلان چې د پښتنو کوم صفت بیانوي به په دې کې سوچ کوه. الله رب العزت وایي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مؤمنان هغه دي چې غصې لرس کی، غصه پټوي او خلکو ته بخښنه کوي. یو یاره دا پلانې چې غصه شي که نه بیا ترې لرې کېږه، بیا ترې لرې کېږه. دا دی د دې سړي صفت کوي که بد وله بیانوي؟ موږ دومره سادهګان یو دې ته موږ خوشحاله وي چې زموږ صفت بیانوي. اوس داسې زه تا ته وایم چې پلانې دی چې کله غصه شي که نه نو دی د غصې په کنټرول کې نه وي، دی د غصه په خپل کنټرول کې ساتي. دا د صفت دی که نه بد خوی دی؟ ښه صفت دی. دا د مؤمن شان دی، د غصې په کنټرول کې ساتي. یو سړی دی غصه شو، ګنټه دوه ګنټې دغه تباهي وکړه، هغه چې څه یې کول هغه یې وکړو، وروسته یې اوس مې غصه کنټرول کړې ده. هېڅ فایده نه کوي. ولې فایده نه کوي؟ په هغه ټیم کې دوه خبرې وي. ګوره اوس ته غوسه شوې، اوس هم غوسه یې، دا بلډ پریشر دی ورسره وکړ. اوس دوه خبرې دي. دا ته چې ډېر غوسه شوی دا شیطان لګیا دی. شیطان تا ته وایي ورځه کوه، بل طرف ته رحمان تا ته وایي چې صبر کوه، کنټرول که ځان. اوس به ستا د دیندارۍ او د بېدینۍ پته لګي چې ته د رحمان مني او که ته د شیطان مني. ځکه امام مالک رحمه الله نصیحت وکړو هارون ته چې وإیاک والغضب فی غیر الله، غصونه به ځان لرې ساتي. الله رب العزت موږ له په دې نصیحتونو باندې عمل کولو توفیق راکړي. او بیا هم ډېر نصیحت پاتې شو، دا به بیا بل نشست او بل بیان ته پرېږدو. څنګه چې الله رب العزت موږ په دې مبارک جومات کې را جمع کړي وو، دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ ټول سره زموږ د مشرانو کشرانو په جنت الفردوس کې را جمع کړي. الله رب العزت موږ د بدو اخلاقونه د بدو صفاتونه وساتي. الله رب العزت موږ ته اوچت اخلاق او اوچت صفات نصیب کړي او الله رب العزت زموږ آخره خاتمه په ایمان کې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.